الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. قدرمنو محترمو درنو ورونو او پتمندو خويندو ډیرو ورونو او ډیرو خويندو د حاجت د پرکېدو لپاره زمونږ نه څه دعاګانې غوښتې دي، کله پر میسجانو باندې، کله پر ټلیفونو باندې. چونکې په دغه موضوع کې مونږ بیان نه دی کړی، اگر چې د حاجت د پوره کېدو لپاره مو مخکې د لمانځه یادونه کړې وه چې هغې ته فقهاو مستحب هم ویلي دي، رد المحتار کې راځي. نو بیا د هغې تر څنګ به نن د خپلو ورونو او خپلو خویندو د روا حاجتونو د پوره کولو دپاره د قرآن عظیم الشان څخه او د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم څخه د جایز حاجت د پوره کولو دپاره یو دوې دعاګانې تاسو ته ذکر کړم. اوله دعا چې د هغې یادونه په قرآن عظیم الشان کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته شوې ده. هغه دعا دا ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا د قرآن عظیم الشان د سورة التوبه 190 آیت دی. د دغه دعا متعلق محبوب سبحان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي. سرسوک چې هر ورځ د سهار په وخت کې او د ماښام په وخت کې دغه دعا ووایي: حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. سهار هم ووایي، ماښام هم ووایي. كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. الله رب العزت به کافی سي، هغه به کفایت وکوي. هغه که هر غم وي، هر مشکل وي، هر حاجت وي، که د دغه دنیا د حوایجو د مشکلاتو د غمونو څخه وي، که د هغې دنیا د چا څه فکر ورسره وي، الله رب العزت به کفایت وکوي. دا هغه غمونو به ځینې ختم کړي، که د دې دنیا په باره کې کوم غمونه وي، که د هغې دنیا او هر مشکل هر حاجت وي، رب العزت به د دغې دعا په برکت د هغې د حاجت ور پوره کړي. د دې تر څنګ د دغې دعا نور هم ډېر زیات فواید بیان شوي دي. تقریبا مفسرینو 10 فواید بیان کړي دي. نو هغې ته به فی الحال نه ځو، ځکه بیان اوږدېږي. زموږ مقصد دلته د حاجت پوره کولو دپاره دعا ده. یوه دغه دعا سول چې د سورت توبې دعا ده او احادیثو کې هم راغلې ده. امام ابن سنی صاحب په اعمال اليوم واللیله صفحه 132 کې راخیستې ده. امام ابن عساکر صاحب په خپل کتاب صفحه 196 کې راخیستې ده او د دې اسناد صحیح بللی دی. صحیح طریقه د ویلو دا ده چې وواره درود شریف د دې د مخه وویل سي او بیا دغه دعا وواره وویل سي، وروسته هم وواره درود شریف وویل سي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او کم چې حاجت په زړه کې وي هغه به په فکر کې ګرځوي، دغه دعا دغه آیت به تکراروي. دویمه دعا:
هغه هم په قرآن عظیم الشان کې راځي د 20 سپارې د سورة النمل د 1 آیت څخه شروع کیږي د آیت نیمه ویل کیږي د 1 آیت څخه شروع کیږي نیمه ویل کیږي هغه داسې ده بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هم دومره ویل کیږي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء دا د سورة النمل په 20 سپاره کې د 1 آیت څخه شروع کیږي طریقه یې داسې ده چې د هر روا حاجت لپاره دا تر 40 ورځو تکراریږي 40 ورځې به وایي د ماخوستن تر لمانځه وروسته 11 واره به درود شریف ووایي هغه درود شریف کوم چې مخکې درته یادونه وکړل بیا به 100 واره دغه آیت شریف تکرار کړي وروسته به بیا 11 واره درود شریف ووایي ان شاء الله د الله رب العزت په فضل به هر حاجت پوره شي ډیرو کتابونو دغه دعاګانې د قرآن عظیم الشان څخه او له سنت نبوي صلی الله علیه وسلم څخه راخیستې دي الله رب العزت د هر مسلمان هر جایز حاجت ورپوره کړي او له هر غمه له هر مشکله دې رب العزت وساتي ستاسې د دعاو په هیله حکیم الله صابر الحنفي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته